ملال یوسفزۍ نکاح وکړه. د کابل غږ مینوالو سلامونه او ښې چارې. د نوبل جایزې ګټونکې او د نجونو د حقونو فعال ملال یوسفزۍ پر خپل ټویټر پاڼې د خپل نکاح اعلان کړی دی. نوموړي لیکلي نن سه شنبه زما په ژوند کې تر ټولو مهمه ورځ ده. ما او اثر د خپل کورنیو پر وړاندې نکاح وکړه. ملاله یوسفزۍ وایي د بریتانیا برمنګم ښار کې په خپل کور کې د نکاح مراسم ترسره کړي او له خلکو یې د راتلونکي ژوندانه په اړه د دعاګانو غوښتنه کړې ده. د نوموړي د میړه اثر ملک په اړه ویل کیږي چې د پاکستان لاهور ښار کې لوړې زده کړې کړې دي او د پاکستان کرکټ بورډ کې دنده لري. د ملال یوسفزۍ پلار ضیاء الدین یوسفزۍ د خپل لور ټویټ بیا خپور کړی او لیکلی دي چې دی او میرمن یې تورپیکۍ په دې خپلوۍ ډېر خوشحاله دي او دا خوشحالي په ټکو نشي بیانولی. ملاله یوسفزۍ په 2012 کال کې له پاکستان تر وتلو وروسته د بریتانیا په برمنګم ښار کې له خپلې کورنۍ سره میشته ده. نوموړې په 2020 کال کې د بریتانیا له مشهور اکسفورډ پوهنتونه فارغه شوه. یاد دې وي چې په 2012 کال کې پاکستانی طالبانو د پښتونخوا سوات سیمه کې پر ملال یوسفزۍ برید کړی و او د تومانچې په ډزې یې په سر ویشتلې وه. نوموړې په هغه برید کې سخته ټپي شوې وه او بیا د درملنې لپاره بریتانیا ته ولېږدول شوه. ملاله یوسفزۍ له کوچنیوالې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوله او په دې اړه یې BBC ته ډایري هم لیکله. نوموړي په 2019 کال کې د نجونو زده کړو په برخه کې د هلو ځلو له امله د سولې نوبل جایزه هم وګټله او په دې توګه نوموړي د دې جایزې تر ټولو کم عمره ګټونکې شوه. د معلوماتو له مخې اثر ملک د پاکستان د پنجاب د لاهور ښار اوسیدونکی دی چې د پاکستان کرکټ بورډ کې د منیجرۍ دنده ترسره کوي. خو د اثر ملک د ټویټر او انسټاګرام اکاونټ څخه داسې معلومیږي چې د دواړو له ډېر وخت راهیسې یو بل پیژندل، ځکه یو شمېر ګډ عکسونه یې د اثر ملک په ټویټر او انسټاګرام اکاونټ کې شته دي. د یادولو وړ ده چې ملاله یوسفزۍ ښایي له دې امله د پښتنو ملتپالو د نیوکو سره هم مخ شي چې ولې یې پښتانه پرېښودل او د یو پنجابي هلک سره یې واده وکړ. ګرانو مینوالو، په دې هیله چې دا مطلب مو خوښ شوی وي. که مو دا مطلب خوښ شوی وي نو زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. د الله په امان.